دا کیسه ده د یو وینټم نومي سړي کم چې یو فوټوګرافر دی کم چې یو سنسان صحرا ته راغلی دی او د دغه ځای ویډیو به جوړوي او بیا به په خپل یوټیوب چینل ورکوي. سړک چې ختم شي نو دا په یو دنګ ځای باندې راوخیږي او یو ښه لوکیشن ګوري چې پکې ویډیو شروع کړي او د نور په پریوتو په انتظار ناست وي او کیمرې هم لګولې وي او ماښام راتلو نه پهله به دا د دغه صحرا نه بار ځان وکاږي. کله چې هغه پیدل روان وي او خپل ګاډي ته رانږدې شي خو په دغه سنسان صحرا کې دا په لاره کې یو ماشوم ګوري چې هغه ناست وي او هغه په چغو جاړي. په دغه سنسان صحرا کې یو یوازې ماشوم چې ناست وي دا یو عجیبه خبره وي. وینټم بې اخوا او دېخوا ګوري خو دې ته هېڅ څوک هم نه ښکارېږي او د دغه ماشوم مور او پلار پسې نظر اچوي. وینټم غواړي چې دغه ماشوم خپل ځان سره بوځي خو هغه ورته څه ونه وایي او مخکې ترې روان شي. وینټم ورته آواز ورکړي چې ای هلکه ته چېرته روان یې؟ هغه ورته وایي هلته چېرته چې زما مور او پلار دي. وینټم نه غوښتو چې دغه هلک پسې شاته لاړ شي خو دا یوه مجبوري وه چې دې پسې دا لاړ شي. دغه ماشوم دا د خپل ګاډي نه ډېر لرې چېرته بوځي او هلته کې یې پرېږدي او ورته په خندا شي او هېڅ هم ورته ونه وایي او هلته نه ترې لاړ شي. وینټم ته اوس پته ولګېده چې دغه ماشوم ما سره څه ګوته وکړه او ځکه خو یې زه دلته کې راوستم او اوس مخکې به چې دې سره څه کېږي هغه دې ته پته نشته. خو وینټم اوس غواړي چې په هر حال کې دا خپل ګاډي ته ځان ورورسوي او هغه هم د ماښام نه پیله. خو دې ته اوس دا هم پته ده چې دا څومره هم مزل وکړي ماښام نه پیله دا خپل ګاډي پورې ځان نشي رسولی او په دې باندې به شپه راشي. په دې باندې نیمه شپه راغلې وي او په دغه صحرا کې دا وړک وي. دا یو غټه ګټه د سر لاندې کېږي او اوده شي. لږ ساعت پس د نږدې نه دې ته څه اوازونه راځي دا بیا جګېږي او هغه ځای د ځای کوم نه چې دا اوازونه راځي دا یو غټه کنده وي او هغې کې لاندې یو کور وي. دا په یو اوږدې پوړۍ باندې هلته کې لاندې راکوشي او د هغه کور دروازه وډبوي. دا دلته کې مدد چا نه غواړي خو کله چې د ده نه څه جواب ورته میلاو نه شي دا په زوره هغه کور ته راننوځي او دا یو عجیبه خبره وي چې په دغه کور کې یوه ښځه وي او کله چې وینډم وګوري هغه دې ته هېڅ هم ونه وایي. وینډم یې ته وایي چې زه په دغه صحرا کې ورک شوی یم او زه غواړم چې یو ټلیفون چاته وکړم خو دغه ښځه ورته څه جواب ورنه کړي او هغې په مخامخ خوراک ورته کېږدي او په خپله هم کښېني. وینډم ورته خپله کیسه شروع کړي او ورته وایي چې ورکوټي ماشوم پسې زه لاړم او زه یې دلته راوستم او هغې ما سره دوکه وکړه. د دغه خبرو په جواب کې دا ښځه ورته وایي چې اوس نیمه شپه شوې ده او تا له پکار دی چې ته اوس وده شي. وینډم هم بیډ ته راشي وده شي او هغې نه پس دغه ښځه د دې په مخامخ باندې لاغړه شي او جامې بدلې کړي او هغه هم وده شي. بل سهار چې کله وینډم پاسي نو دا دلته کې لږې پیسې کېدي او هلته نه دې لاړ شي خو بهر چې دا کله وځي دا ګوري چې په کومې پوڼۍ باندې دا راکوشی و هغه هلته کې نه وي او دا کور یو جوړې کنده کې هم وي او څلور واړه طرفه دنګ دنګ غرونه وي او د دغه کندې نه د وتلو بله لار هم نه وي. خو کله چې دغه جنۍ هم راجګه شي وینډم دې تپوس وکړي چې هغه پوڼۍ چی شوه خو هغه هم ورته څه جواب ورنه کړي. هغه ورته وایي چې دغه پوڼۍ کله ناکله دلته کې پرته وي نو وینډم دې تپوس وکړي چې دلته کې نور خلک هم اوسېږي په کوم باندې چې ورته هغه جواب ورنه کړي. وینډم د دې په انتظار باندې کښېني چې کیدای شي چې هغه خلک به دغه پوڼۍ یو ځل بیا لاندې راکوزه کړي او ټایم پاس کولو لپاره دا له هغه ځای عکسونه اخلي. خو غرمې پورې چې کله څوک هلته کې پوڼۍ کښېني نو دا بیا فیصله وکړي چې زه به پخپله په دې غرونو باندې وخېږم او دا دلته کې دویمه شپه هم تېره کړي. په دویمه ورځ هم چې کله دې ته پوڼۍ میلاو نه شي نو دا دغې جنۍ نه چې نوم یې الینه وي هغې نه څه شی نه والي او په دغه غرونو باندې ختلو کوشش کوي. دا اوس څه حده پورې کامیاب شوي وي او بره راختلی وي خو دا دلته کې څه خلقه وګوري کوم چې په وینډم باندې یو مړه چرګه لړه کړي او هغه دا بیلنس یې خراب شي او لاندې راوغورځېږي. په کوم باندې چې دا بېهوشه شوي وي ټوله ورځ دلته کې پروت وي خو له شپې چې کله په هوش کې راشي نو هغه تبرګی د پخپې کې تلی وي. خو الینه چې کله وګوري چې دا په درد کې دی هغه راشي او د دې مدد وکړي او د دې رخپې نه هغه تبرګی وکاږي او یو پټۍ ورته ولګوي. وینډم اوس نور هم 2 ورځې دلته کې ایسار شي ولې چې هغه زخمي وي. 2 ورځې پس بیا دا کوشش کوي چې دلته نه وځي خو اوس هم هغه پوڼۍ په دغه غرونو باندې نه وي او په زوره زوره باندې چغې وایي چې بره څوک وي نو زما مدد وکړئ او ما دلته نه وکاږئ او الینه لاس سره وکاږي او بهر یې راوړي ورته وایي چې اخر ته څه وکړي او ما نه څه غواړې. الینه ورته وایي چې زه ستا خیال ساتلی شم تا له خوراک درکولی شم خو وینډم ورته وایي چې ما له خوراک نه دی پکار ما له خپله زندګي واپس پکار ده چې بهر لاړ شم. خو د بره غره نه ورته څه هلکان اواز وکړي چې ای سړیه اوس تا چغې والې مدد دپاره ووایه تا له څه مدد پکار دی.
وینډم چې کله دوی هغه ډېر زیات خوشحاله شي او ته وایي چې ماله یو پړی په کار دی لاره کې چې زه بره د روخېږم دغه هلک ورته وایي چې ښځه تعالی پړی وړم او ته لاندې انتظار وکړه او زه واپس راځم وینډم ډېر زیات خوشحاله شوی وي او هغې ته یو امید راښکاره شو یو پړی هم دې ته میلو شي او د هلک ورته وایي چې دغه پړی د خپلې خېټې نه ښه په طریقه باندې تاو کا او هغه دغه شانتې وکړي او دغه پړی د خېټې تاو کړي او بیا دغه هلکان یې بری راکاږي خو کله چې دا منځ ته راورسېږي دغه هلکان بیا دا نه راکش کوي وینډم ورته په زوره زوره چغې وایي او ورته وایي چې دغه شانتې مه کوئ او ما بره راکاږئ خو دغه هلکان د دې یوه خبره هم نه اوري او دغه هلکان یې په پړې باندې اخوا او دېخوا وړي او بیا په یو موړ باندې دا بېهوشه شي الینه ورته راشي او په خپل زبان کې ورته وایي چې دغه سړی پرېږده او بیا دغه هلکان دا برنه لړه کړي او دا بېهوشه شي خو کله چې دا په وشي راشي دا له الینه په کټ کې وي او دا یو ځل بیا راجګ شي او غواړي چې دا بهر ته لاړ شي خو د دې زخمونه اوس هم تازه وي او دا حرکت نشي کولی او مخکې راپرېوځي الینه ورته بهر ته راشي او ورته ووایي چې ته دومره په اسانۍ سره دلته نه نشي تللی او الینه ورته ووایي چې دومره په اسانۍ ته دلته نه نشي تللی او دغه شانتې دوی دواړه په یو کور کې اوسېږي او دغه ماشومانان څو ورځې پس راځي او دوی ته د ضرورت سامانونه ورکوي الینه وینډم لپاره خوراک جوړوي له هغې جامې وینځي وینډم هم هلته کې بیا لږه غونډه کې سبزي کري د هر څه باوجود وینډم ته اوس هم یقین وي چې دا به دلته نه ځان وکاږي او بیا یوه ورځ دغه هلکان په سامان کې دوی ته له غونډه کې شراب هم ورکړي کوم چې وینډم ډېر زیات وڅکي او ځان په نشه کې کړي او په دغه نشه کې دې ته پته ونه لګي چې دې الینه سره څه وکړو خیر دغه شانتې شپه تېره شي او بله ورځ راشي او په دغه ورځ هم په دې تلاش کې وینډم وي چې زه دلته نه څنګه ځان وکاږم خو دلته نه د وتو اوس لاره نه وي او نن یو هلک راشي او دې ته وایي چې زه غواړم چې سبق ویم ته ماته سبق ښودی شي وینډم ورته وایي چې ولې نه زه تا ته سبق ښودی شم خو یو ځل ته ما دلته نه وکاږه او زه به بهر ته یو سکول جوړ کړم او زه به هلته کې تاله ډېر زیات سبق هم وښیم خو دغه هلک ورته وایي چې زه دغه کار نشم کولی په یو شرط کې کولی شم چې زما نور ملګري چېرته کې لرې تللي وي او یا دا اوده وي خو ورته وایي چې یوه ورځ به زه ضرور ستا مدد وکړم او لږ شانتې صبر وکړه دغه دوران کې د دې هلک یو ملګری راشي او دا وګوري او دا هلته نه ځان سره بوځي الینه دې ته ووایي چې زه په ماشوماني بیماره یم په کوم باندې چې وینډم ډېر زیات پریشانه شي دغه شانتې ډېر زیات وخت تېر شي او هغه ماشوم هم نه وي راغلی کوم چې دې ته ویلي چې زه به ستا مدد وکړم بیا یوه شپه د بره نه دغه هلکان دوی ته څه عجیبه غونډه کې اوازونه کوي الینه ورته وایي چې دغه هلکان خپله یوه جادو کوي بل سهار چې کله دا راپاسي الینه هلته کې ډېر زیاته چیغې وهي او دوی هغه هلک بره په هوا کې راځون کړی وي کوم هلک چې د وینډم مدد کولو الینه هغې ته ګوري او ډېرې زیاته چیغې وهي او جاړي او دا ورته وایي چې دغه هلک زما خپل زوی و او ته وایي چې ستا په وجه باندې زما زوی مړ شو او بیا هلته کې یو ډنډر اوچته کړي او دا پرې ډېر زیات ووهي په کوم باندې چې دا بېدمه شي او هلته کې پرېوځي او هغې نه پس یې روچت کړي او په یو پنجره کې بند کړي او تر څو میاشتو پورې په هغې کې بندي کړي وي الینه دې ته له غونډې کې خوراک او اوبه ورکوي کوم چې دا د جانورانو په شانتې خوري اوس څو ورځې پس وینډم ته یو خوشخبري میلاو شي هلته کې یو جینۍ راشي او دا په پنجره کې وګوري او په ډېر حیرانه ورته ګوري وینډم ورته په چغه کې ورته وایي چې ما د دغه ځای نه وکاږه هغه جینۍ هم دا وګوري او هلته کې منډه کړي او څوک راولي خو لږ ساعت پس هغه هلکان راشي چا چې دا قید کړی و او هغه دغه جینۍ هم ونیسي او دغه هلکان هغه جینۍ رونیسي او د دې په مخامخ یې مړه کړي دې نه پس ته وینډم ته پته ولګي چې دا به کله هم د دغه جهنم نه بهر ته لاړ نه شي څو ورځې پس وینډم هلته کې ډېر زیات ماشومانان ګوري او دا فکر کوي چې دا یو غټه قبیله ده چې دلته کې اوسېږي او هغه الینه هم ګوري چې څو ورځې پس به دا یو ماشوم را پیدا کړي او ورته ووایي چې په دغسې وخت باندې تا زما ضرورت را پېښېدی شي او ما د دغه ځای نه بهر ته وکاږه خو الینه ورته ووایي چې نه څه ضرورت نشته او زه به هر څه پخپله سنبال کړم او ما پهله هم دا کار کړی دی د الینه جواب نه پس ته وینډم ورته ووایي چې خدای دپاره ما د دغه پنجرې نه بهر ته راوکاږه او د دغه جهنم په شان د زندګۍ نه ما راازاده کا او که ته داسې نشي کولی نو ته بیا ما مړ کا او لږ ساعت پس دی الینه هلته نه پاڅېږي او لاړه شي او وینډم اوس هم په چغو چغو باندې دغه خبرې کوي اچانکه الینه هلته کې راشي او دا رازاد کړي ورته وایي چې زما مدد وکړه او وینډم هلته نه بهر ته راوځي
خو هغه ډېرې ورځې په دغه پنجره کې تېرې کړې وي او هغه ګرځېدی هم نشي. نن وینډم وګوري چې هغه بوړۍ لاندې راځوړندې دي. په کوم من چې دا ډېره په اسانۍ سره هلته نه وتی شو، خو هغه خپل ځان نه رازادی او د دغه ښځې مدد کولو لپاره یې څار شي. الینه یو ورکوټی هلک را پیدا کړی وي، په کوم من چې دا دواړه ډېر زیات خوشحاله وي. دغه ماشوم چې کله دغه هلکان وګوري، هغه ټول هلکان د بر نه لاندې راکوشي او ډېر په بېرحمۍ سره د وینډم مری کټ کي او هغه هلته کې مړ کي او د وینډم جسم اوسه پورې په دغه ځای کې پروت دی او هغې کې چینجي شوي دي او هغه وچ شو. او دغه شان د زموږ فلم دلته کې ختم شي.